د خیبر پښتونخوا د فعال ادبي تنظیم ادبي دوستانو مرکه مردان د چرمین او سکتر تاثرات تاسو سره شریک کوو. ګرانو مینوالو، الیکشن وشو د ادبي دوستانو مرکې او پروفیسور ګوهر نوید صاحب چرمین شو د روان کار لپاره او پروفیسور رخسار صاحب چې نو هغه سکرټري شو. نو د چرین نه دی نه مخکې هم د چرین رودادونه لیکل او ډېر ښه رودادونه لیکل د هغه ډېر تفصیلي او د الیکشن کمیټې غړی دلباساني صاحب هم ناست دی. پروفیسر صاحب پروفیسر ګوهر نوید خو اوس د پېژندګلو محتاج نه دی، پروفیسر دی د اردو او د پښتو او د اردو چې کوم دی نو ډېر شاعر هم دی او ادیب هم دی، تخلیقي څیزونه خاکې او تکل او افسانه او شاعري هم کوي او محقق هم دی. نو چې دی نو څنګه محسوسېده؟ ته خو په دې مختلف پوزیشنونو پاتې په ادبي مرکه کې که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب مننه ستاسو د چینل هم او دونه مینې څرګندونې هم چې په دې خاص موقع باندې موږ یو ډول د لرې اسلام آباد نه راغلی او موږ سره مو د خپله مردانواله مینه او د خپله پښتنواله مینه سره شریکه کړله. زه ستاسو مرکه هم مننه کوم او د ادبي دوستانو مرکه مردان د هر غړي او د هر وګړي چې کوم دی زموږ ټولې چې کوم دی شکرګزاره یم چې ما عزت راکړو راکړو. زه کېدای شي دغه فلم په ما کې نه وي او په ما کې به دغه صلاحیت هم نه وي، نو زه تاسو په دې موقع باندې زه دا خبر ډېر په ویاړ او په فخر باندې وایم چې انشاءالله تعالی د پښتو د شعر و ادب سره او د اردو د شعر و ادب سره چې کومه زما نازول وابستګي ده، زما نه ختمېدونکی تړون دی. انشاءالله تعالی زه به د خپل وس بس د سیوا کوشش کوم چې زه د ادبي دوستانو د مرکې د دې ملګرو د دې دوستانو دا کوم اعتماد چې په ما باندې کړی دی انشاءالله تعالی دې ته سفیس ونه رسي، دې ته زیان ونه رسي او د ادبي دوستانو مرکه چې نن سبا په کوم پوزیشن باندې ده نو چې دا انشاءالله تعالی د دې اوسني پوزیشن باندې او نور هم دا د پښتو د شعر و ادبو او د نړیوال کچ باندې وځلېږي انشاءالله. ډېره مننه، ډېره مننه. تاسو خو ګوره ډېر په اخلاص باندې ما به کتو که نه ډېر اجلاسونو کې زه او ډېر بهترین رودات به لیکو که نه، نو هغې خو مونږ په اجلاس کې هم چې دی هغه کړی دی، اوس چې دی نو سیکرټري شوې، دا یو نوې ذمهواري ده. نو څه محسوسوې او څه تاثر هم دی؟ اوس ستاسو د چینل ډېره مننه او ډېره شکریه چې موږ ته دا موقع راکړې چې ملګرو مینوالو ته مخامخ شو. ادبي دوستانو مرکه مردان ته زما تړون د 2019 باندې او نوید صاحب او زه داسې یو ځای کې وو. نوید یاره ستا خو هم دا ښه وخت دی او موږ کې د یو کالي د کالي د ډېر سټارټ د یو کالي نه هسې د بادوزونه نو زما چې کومه ادبي فیس کړو هغې دې ته پته وه نو خو ما ته د مرکه مردان پته نه وه. دې راوستمه دلته بیا کال مونږ دغسې تېر کړ. ورپسې کال کې بیا مهرندۍ صاحب بیا نصیبدین نبي ورسره رساني ما په تجویز باندې زه بیا جان چکي واخیستم او جان چکي شي چې ما کوم لومړنی روزات په 2019 کې ولیکه نو هغه د ملګرو ډېر زیات وخت او د هغې نه پس بیا دا زما درېیم کال دی د عمومي سکرټر په حیث باندې. د عباسي صاحب یو شی زما ته خپل ځان په آینه کې ډېر بدرنګ ښکاري، ما ته خپل ځان په آینه کې ډېر بدرنګ ښکاري چې ته وایې په رښتیا سره به ښکلي یم. دا ملګري چې کومه مینه راکړي دوی په یو اواز باندې زما د عمومي سکرټرشپ لپاره په یو اواز باندې زما انتخاب وکړو. یو کس چې کوم دی تجویز ورکړو، ټولو چې کوم دی نو هغې انتخاب وکړو. د دوی د مینې هم منندوی یم او باقي څومره چې د بلې خبره ده د لیکه پورې نو لیک حقیقت کې ما کړی دی کومه هم او د دې ملګرو دا دوی د دې هغه برکت دی د دې مجلسونو د دې اجلاسونو برکت دی چې په دې کې حقیقت دا دی چې زه خو په دې لګیا سره او څوک کوم چې دا جمله پر کوم ځای کې وکړل شي په دې کې به تسلسل څنګه راشي او دا بیا په وینا کې څنګه پکار دی په دې باندې خامخا په لیکلو کې وخت واخلم په درې نشسته کې دا ولیکم کله کله داسې وکړم چې
لا اورول نو مخکې دوه ځله وګورم چې لس پکې دا دي چې هغه کې اټکل را پیدا کېږي نو د هغې لوستلو کوشش کوم ډېر د هغې متبادل لفظ او د هغې دا اثر دی چې دا ملګري زما دغه ولوستل یعنې د دغه وینا ښه نه خوښوي نو د دې ډېر ډېر مننه یم او ډېر مننه ډېر شکریه ده حقیقت دا دی چې د مرکې غوندې مرکه مردان غوندې ادبي تنظیم مو په داسې مهم او باهمه چوکۍ باندې ناسته زما لپاره د وجدان ښایست دي ډېر ډېره مننه ډېر